السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده اول د تریفیز یعنی سیپاسا موټر د سټار او ډیلټا پاور ویرینګ او کنیکشن په څه ډول باندې ترسره کیږي. دوهم تریپیز ډیلټا او سټار کنیکشن په څه ډول باندې کار او فعالیت اجرا کوي. دریم سټار او ډیلټا کیس په صورت کې تریپیز یعنی سیپاسا موټر ته 100 ولټه برق ورکول کیږي. څلورم د سټار او ډیلټا ویرینګ او کنیکشن په صورت کې په سیپاسا یعنی تریپیز موټر کې څه تغیرات رامنځته کیږي. نو دوستانو د دې ټولو مهمو معلوماتو پر رابطه زه غواړم ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. اول راځو د تریپیز یعنی سیپاسا موټر د ډیلټا او سټار پاور ویرینګ ډایګرام او کنیکشن طریقې ته. نو د دې سیستم د برابرولو لپاره موږ ضرورت لرو 3 عدده کنډکټرو ته یعنی سټارټرو ته، چې دا 3 واړه کنډکټر عبارت دي اول د مین کنډکټر څخه، دوهم د ډیلټا کنډکټر څخه او دریم د سټار کنډکټر څخه. یو عدد ترمل اوورلوډ ریلی ته، یو عدد تریپیز ام سی بی بریکر ته او یو عدد تریپیز موټر ته. نو راځو دوستانو د تریپیز موټر ډیلټا او سټار د پاور ویرینګ ډیاګرام او کنیکشن طریقې ته. اول 15 واړه برقي وسایل چې عبارت دي یو عدد تریپیز ام سی بی بریکر، یو عدد ترمل اوورلوډ ریلی، 3 عدد کنډکټر. دا 15 واړه برقي وسایل په یو بورډ کې نصب کوو او د دې د نصب کولو څخه وروسته تریپیز سپلای یعنی 3 فازه 3 ګرملینونه اول د ام سی بی بریکر 3 پولونو ته نصب او کنیکشن کوو چې عبارت دي د سور، زیړ او ابي څخه. دوهم د ام سی بی د دوهمو پولونو څخه 3 واړه لینونه مین کنډکټر ته نصب او کنیکشن کوو. دریم د مین کنډکټر د همدغه پولونو څخه 3 واړه ویرونه ډایرک ډیلټا کنډکټر ته نصب او کنیکشن کوو. څلورم مین کنډکټر ته اوورلوډ تربل ریلی نصب کوو. پنځم د مین کنډکټر اوورلوډ ریلی څخه 3 واړه فازونه د موټر U2 B2 او W2 ته نصب او کنیکشن کوو. شپږم او د ډیلټا کنډکټر د لاندې 3 واړه پولونو څخه 3 واړه فازونه ډایرک سټار کنډکټر لاندې پولونو سره نصب او کنیکشن کوو. اتم او د سټار کنډکټر بره 3 واړه پولونه په خپلو کې یوځای کوو یعنی شارټ کوو. نهم د ډیلټا کنډکټر د لاندې 3 واړه پولونو څخه 3 واړه فازونه د موټر 3 فازونو سره چې فاتې دي چې عبارت دي د U2 B2 او W2 سره د دې 3 واړه ترمینلو د موټر سره نصب او کنیکشن کوو. نو دوستانو تاسو کولی شئ د دې ډایګرام په واسطه باندې د هر قسمه تریفیز موټر ډیلټا او سټار پاور ویرینګ تر سره کوي. دوستانو دوهم راځو د ډیلټا او سټار تریفیز موټر د کار او فعالیت طریقې ته. کله چې مونږه تریفیز ام سی بی بریکر آن کو نو په دې صورت کې دوستانو مین کنډکټر او سټار کنډکټر دواړه آن کیږي او موټر په نورمال ډول باندې د 2 سکندو لپاره په مین او سټار کنډکټر باندې چلیږي. کله چې آر پی ایم پوره شي مین او سټار کنډکټر دواړه آف کیږي او په اتومات ډول باندې ډیلټا کنډکټر دا آن کیږي او د دې نه وروسته موټر په ډیلټا کنیکشن باندې چلیږي او تر اخره پورې کار او فعالیت اجرا کوي. دریم راځو د تریپیز موټر ډیلټا او سټار پاور ریټینګ ته، چې تریپیز یعنی سیپاسا موټر ته د سټار کنیکشن په صورت کې 100 ولټه برق ورکول کیږي او ډیلټا کنیکشن په صورت کې 100 ولټه برق ورکول کیږي. نو دوستانو تریپیز موټر ته د سټار کنیکشن په صورت کې 220 ولټه برق هر پاس ته ورکول کیږي او د ډیلټا کنیکشن په صورت کې دوستانو تریپیز موټر هر پاس ته 440 ولټه برق ورکول کیږي.
څلورم راځو د 3 فیز موټر او د ډیلټا او سٹار کنیکشن په صورت کې څه تغیرات رامنځته کیږي. دوستانو کله چې مونږه 3 فیز موټر ته سٹار کنیکشن کوو نو په دې صورت کې د دې آر پی ایم کمیږي، د دې دوستانو امپیر کمیږي او دا دوستانو موږ نشو کولای په دې باندې په صحیح طریقې سره کار او فعالیت اجرا کوو، ځکه د دې هر فاز ته 220 ولټه برق چې دا سپلای کیږي نو موږ نشو کولای د دې څخه په خشان باندې استفاده وکړو. او کله چې دوستانو مونږه 3 فیز موټر ته ډیلټا کنیکشن کوو نو په دې صورت کې دوستانو د دې امپیر او د دې آر پی ایم زیاتیږي او د دې څخه دوستانو موږ په خشان باندې استفاده شو کولای، ځکه د دې هر فاز ته 440 ولټه برق سپلای کیږي او د دې په صورت کې دوستانو موږ کولای شو د دې څخه په خشان باندې استفاده وکړو په کارخانو فابریکو کمپنیانو کې. نو دوستانو دا و زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د ډیلټا او سٹار کنیکشن پر رابطه باندې و. دوستانو که غواړئ برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپل مرګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.